نن موږ خبره کوو د لسونو رپیدو باندې. اکثر خلک به تاسو لیدلی وي هغه کچرته اوبه راوالي لسونه رپیږي یا کچرته عام روټین کې یو داسې کار کوي د هغه د وجې د هغې لسونه رپیږي. یو خبره خو موږ دا ومنو هغه خلک چې هغه 80 کالونه 90 کالونه د هغې عمر سیوا شوی دی هغې لسونه رپیږي زه هغه خو یو بړاپې ته نږدې شوی دی د کمزورۍ وجې هم لسونه رپېدلی شي. خو هغه خلک چې هغه عمر هم د هغې کم دی 40 کاله 30 کاله یا 25 کاله 20 کاله هم کېدلی شي چې د هغې لسونه رپېږي. اوس دا خطرناک دی او که نه دی او د دې علاج به موږ څنګه کوو. اوس که د چا لسونه رپېږي هغه ته څه کول پکار دي مخکې چې دا ودرېږي. ډېر خلک ما لیدل دي هغې ته ډېر زیات تکلیف جوړ کړی وي. راځئ نن دې باندې خبره کوو. دې ته وایي هینډ ټریمرز، انګلیش کې دې ته هینډ ټریمرز وایي. د لسونو رپېده دا یو انولنټري مسل موومنټ دی چې دا د انسان په کنټرول کې انسان په اختیار کې نه وي. لسونه ونیسي بیا رپېږي. اول د دې قسمونه واورئ چې د دې قسمونه کم دي. اول قسم دی ریسټینګ ټریمرز. مطلب ته چې کله یو کار کوي او بس کې یا خوراک کوي یا موټر سایکل چلای گاډی چلای نو ستا لسونه بالکل ښه صحیح کار کوي. خو که کله ته خپل لسونه ودرئ یو ځای کې بیا دې باندې ټریمر شروع شي رپېدو شروع شي. ستا لسونه ټول په رپېدو باندې شي. که دلته چېرته لسونه کېدي لسونه په رپېدو شي. چې چېرته کار کوي موومنټ ته خپل لسونو ته ورکوي خو ځای بیا ټیک وي. خو چې کله هم دا ودرئ نو دا په رپېدو شروع شي. دې ته موږ وایو ریسټینګ ټریمرز. دویم دی هغې ته موږ وایو کاینیټک ټریمرز. کله چې تا لسونه ودرولي وي بالکل ټیک ټاک وي ښه صحیح وي لسونه بالکل نه رپېږي. خو چې کله ته خپل لسونو ته موومنټ ورکوي خو ځای ستا لسونه په دګېدو شروع شي. ستا لسونه رپېده شروع کړي. مطلب ته چې کله اوبه رالې ستا لسونه په رپېدو شروع شي. که چېرته لاس ودرئ بالکل ټیک ټاک وي. دا لسونه ما اوس دواړه ودرول دي ټیک ټاک. که چېرته دې ته زه موومنټ ورکوم دا زه خوځوم نو بیا ماته شیورینګ شروع شي زما لسونه رپېده شروع شي. دې ته موږ وایو کاینیټک ټریمرز. دریم دی پوسټرل ټریمر. پوسټرل ټریمر دې ته وایي ستا لسونه بالکل ټیک ټاک وي. که ته کار کوې که ته په یو ځای باندې ونیسي بالکل ټیک ټاک وي. خو که کله هم ته په یو سپیسیفیک پوزیشن باندې خپل لاس ونیسي بیا رپېږي. مطلب ستا لسونه ښه ټیک ټاک دي نه څوک ګوري نه څوک نوټ کوي. خو که ته چېرته لاس داسې ونیو لاس رپېده شروع شي. ټیک دی. یا دې که لاس چېرته داسې ونیو لاس رپېده شروع شي. مطلب په یو انګل باندې یو پوزیشن باندې چې ته کله لاس ونیسي لاس رپېږي کني نه رپېږي. دې ته موږ پوسټرل ټریمر وایو. اوس د دې علاج به موږ څنګه کوو او دا خطرناک دی او که نه دی. او دې نه بغیر ما چې څنګه درته وویل چې یو دی اسینشل ټریمر هغه اکثر بوډاګانو ته کېږي چې کله هم د هغې عمر ډېر زیات سیوا شي 80 کاله 80 کاله نو اکثر هغې ته دا اسینشل ټریمر کېږي. نو د اسینشل ټریمر د دې یو ډیزیز سره هم دا تړلی نه وي دا یو بیمارۍ سره هم تړلی نه وي. نو دې ته پکار څه شی دی هغو خلکو ته چې د چا عمر ډېر زیات سیوا شي پکار دی هغه اوورال چې څومره هم صحت دی د هغې خیال وساتي خر وټۍ خوري دې سره هغه بالکل ټیکېدلی شي. اوس راځئ د دې وجې ګورو چې دا کمو وجو نه لسونه رپېږي. دا کم وجوهات کېدلی شي. اول وجه واورئ سټرس ستړمنه یا سټرس وي یو انسان باندې ډېر زیات یا ډېر زیات ستړی شي نو دا لسونه رپېږي. که چېرته سټرس ختم شو لسونه ودرېدو نو بیا هېڅ خبره نه دی دا دومره غټ تکلیف بیا نه کوي. دویمه وجه د دې دی هغه د انزایټي او ډپریشن. یو داسې خلک اکثر ما لیدلی دي چې د هغه انزایټي او ډپریشن د ټول عمر دپاره وي. انزایټي ختمیږي نه نو پکار څه دی انزایټي علاج بیا پکار دی. دریمه وجه د دې دی کیفین. مطلب کیفین زیات استعمالول. یو انسان دی هغه کیفین ډېر زیات استعمالوي. سیګرټ څکل شراب څکل کیفینیټډ ډرینک څکل نو د دې د وجې یا کافي څکل چې ډېر زیات څکل حد نه زیات څکل نو د دې د وجې ټریمرز کېدلی شي لسونه رپېدلی شي د دې د وجې. څلورمه وجه د دې دی میډیکیشن. یو بیماري چاته وشوه نو ډاکټر داسې ګولۍ ورکړي اکثر هغه بیا ډېر زیات د هغه لسونو رپېده شروع شي نو هغې نه مخکې ډاکټر سره مشوره کولی شي. ځینې داسې ګولۍ دي چې هغه لسونو رپېده انسان باندې راولي او دا بندېدلی شي د ډاکټر په مشورې باندې هغه ګولیانې بیا ته چینج کولی شي. پنځمه وجه د دې دی بلډ پریشر لو بي پي او لو شوګر لیول. چې کله یو انسان بلډ پریشر لو شي یا دغه شوګر لو شي نو د دې د وجې لسونو کې ټریمرز راتللی شي لسونه رپېدلی شي. شپږمه وجه د دې د پارکینسن ډیزیز. پارکینسن ډیزیز د دماغ یو بیماري دی چې دماغ څومره دماغ دی هغه سلو کېده شروع شي راټولېده شروع شي نو د دې د وجې لسونه رپېدل بیا شروع کېږي. دې نه مخکې ډاکټر ته ځان خیال پکار وي. اوومه وجه د دې دی هایپر تایرویډیزم. که چاته تایرویډ بیماري وي هایپر تایرویډیزم که کله هم چاته وشو که نه نو د هغه لسونه هم رپېدل شروع کېږي. اوس موږ به کوو څنګه. اوس یو داسې انسان دی چې هغه بالکل تنګ کړی دی روټۍ ترې نشي خوړلی اوبه ترې نشي څښلی عام زندګۍ کې عام روټین کې چې هغه څومره هم کارونه کوي نو هغه ټول ډسټرب کړي دي. اوس هغې ته کول څه پکار دي. اوس د دې علاج څنګه دی. د دې علاج اول چې موږ ته د کمې وجې وویلې سټرس شو سټرس کمول دي انزایټي کمول دي یا کیفین که چېرته څوک ډېر زیات سیګرټ څکي یا شراب څکي یا دې نه بغیر کیفینیټډ ډرینکس څکي پکار دی هغه پرېږدي بالکل به دا ودرېږي. یا داسې ګولیانې دي چې هغه ته بغیر د ډاکټر مشورې استعمالوي د هغه د وجې لسونه رپېده شروع کېږي هغه چې پرېږدي بالکل به ټیک ټاک شي. یا بي پي
بلډ پريشر شوګر لیول کلم کمیږي دا چې ټیک شي د سرم ټیکیدلی شي. اوس ډاکټر ته چې کله ورشي ډاکټر د دې لپاره څه کوي ډاکټر اول ټول نه ضروري شي د دې چې کوم ټیسټونه دي ټیسټونه ضروري ولې دي چې د دې به وجه معلومه دا یو وجه نه نشي کېدلی نو د دې ټیسټونه انتهایی زیات ضروری دي. اول ټیسټ تاسو بلډ ټیسټ کېدلی شي د وینې ټیسټ انتهایی زیات ضروری دی. دویم دی د تایرویډ فنکشن ټیسټ انتهایی زیات ضروری دی چرته تایرویډ خو ډیر هاي نه وي شوي. دریم ټیسټ د یورین ټیسټ دی کې کېدلی شي د واړو بولې ټیسټ دی کې کېدلی شي. څلورم ټیسټ سي ټي سکین یا ایم آر آی د دماغو دا هم کېدلی شي. پنځم ټیسټ نرو کنډکشن ټیسټ دی. هغه نرو کنډکشن ټیسټ دی ته وایي چې تاسو څومره نرو راغلي دي د لسونو ته دماغونه پاس شوي دي چېرته دی کې خو څه مسله نه وي نو دا هم ضروري دی. شپږم دی ګلوکوز ټیسټ هم ګلوکوز هم دی کې چې کېدلی شي. نو که کله هم دا ټول ټیسټونه یو ځل وکړي یو ځل وجه معلومه شي چې او د دې وجې هینډ ټریمرز د لسونو رپېده د انسان باندې د دې وجې دي چې کله سپیسیفیک وجه معلومه شي نو د هغې علاج ډاکټر ته بیا انتهایی زیات اسان وي علاج بیا اسانې طریقې سره کېږي. مهرباني.